د هیواد په شمال زون کې دوه ځانګړې وچې میوې چې یوه یې پیستا او بله یې بادام ده ښه حاصل ورکوي. وروستیو وچکالیو په دغه زون کې یو شمېر باغونه ځپلي او ونې وچې شوي دي، خو دلته ځایي مسؤلین هم غلي ناست نه دي. دا د بلخ ولایت د دهدادي ولسوالۍ ده. دلته د پستې یو لوی بڼ ته راغلی یم. دا چې دا بڼ د چا لخوا جوړ شوی، څومره ونې پکې دي او سږ کال په بلخ ولایت کې څومره نوي باغونه جوړ شوي دي، دغه پوښتنې به د بلخ ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست له مسؤلینو کوو او هغوی به یې ځوابوي. دا بلخ ولایت کې هغه دولتي بڼ دی چې په 300 هکټاره ځمکه جوړ شوی دی. د کرنې ریاست مسؤلین وایي دغه بوټي په طبیعي ډول کینول شوي او شمېر یې تر 150,000 بوټو رسیږي. دوی زیاتوي یوازې سږ کال په دغه سیمه کې د یو شمېر بنسټونو په همکارۍ په 10 هکټاره ځمکه د بادامو، زردالو او پستې 14,000 بوټي کینول شوي دي. باغ پسته اوشتیپه که یک پسته بسیار طبیعی است که تحت پوشش و محافظت ریاست زراعت و جنگلداری همو مردم منطقه می باشه که از طریق همو کمیته جنگلداری او محافظت صورت میگیره و در ضمن 300 هکتار است که 250 هکتار زی در حدود 140 تا 150,000 نیال پسته است که پسته پیوند نمیشه. ای به قسم طبیعی باید تخم بذر شده به قسم طبیعی باید با حاصلات بیاید که چرا ما به خاطر که یک حاصل طبیعی از اون منطقه داشته باشیم. د بلخ ولایت د کرنې ریاست د نباتاتو د ودې او پراختیا مدیر محمد حسین اعظمي وایي د دې بڼ سربیره د دوی لخوا په بلخ ولایت کې په نږدې 213 جریبه ځمکه د بادامو، انګورو، زردالو او شفتالو نوي بڼونه هم جوړ شوي دي. نوموړی زیاتوي هڅه کوي په بېلابېلو سیمو کې د بڼوالۍ د پراختیا لپاره لا ډیر ګامونه واخلي او بڼوالانو ته لازمې اسانتیاوې برابرې کړي. باغای میوه‌های اکثرا میوه‌های بادام است که ورایتی بسیار خوب ستاربایی و قنبری در ولسوالی نریشایی 25 جریب زمین باغای نمایشی به شکل معیاری که از طریق آبیاری قطره‌ای آب میخوره و در حدود 200 جریب زمین دیگه باغای دیگه در ولسوالی اکثرا باغای زردالو است، شفتالو است، انار است، انگور است. اینی باغا که میوه‌ای که بازار خوب ورایتی‌ای که بازار خوب مارکت خوب داشته باشه از طریق مامورین سفارش شده که دهقانا کشت بکنن. بل لور ته په مزار شریف کې د قوریو مسؤلین وایي دوی بازار ته په ښه کیفیت او غوره حاصل لرونکي بوټي وړاندې کوي. د دوی په وینا هغه بوټي چې د معیاري قوریو له لارې روزل کیږي ښه حاصل ورکوي او د ناروغیو پر وړاندې هم مقاومت لري. دوی غوښتنه کوي هغه خلک چې د کرنې ریاست لخوا د ونو د روزلو جواز نه لري او په خپل سر هر ډول بوټي بازار ته وړاندې کوي باید مخه یې ونیول شي. دولت باید از طریق زراعت سیستم قطره‌ای را ترویج بسازه در دیاقین خصوصا در قوریه‌داران. از دولت خواهش ما این است که باید جلوی قوریه‌دارا باید قوریه‌دارا منظم شود زیر نظر انجمن، زیر نظر زراعت، مدیرای زراعت که در این بخش کار میکنن باید اینا چی کنن؟ حرکت کنن. سر به خود کار میکنن، اونا هر چیز دلشان خواست تولید میکنن، اونا نیال ریاضی که روز به روز اصلاح شده بره خراب شده میره. باز د هیواد په شمال کې بلخ یو له هغه ولایتونو څخه دی چې انار، انګور، شفتالو، بادام، پسته، هندواڼې او خټکي پکې ښه حاصل ورکوي. دغه میوې په هیواد کې د ګټې اخیستنې ترڅنګ بهرنیو هیوادونو ته هم صادریږي او د ښه کیفیت له امله یې په بهرنیو بازارونو کې هم ښه نوم خپل کړی دی. زیار الکوزی، امید راډیو، مزار شریف.